لکه یو حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وجعل الذلة والصغار على من خالف امري پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی څوک چې زما د خبرې خلاف ورزي کوي دی به ذلیلوي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ذلت دا په هغه سړي باندې لازم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی على من خالف امري څوک چې زما د خبرې مخالفت کوي د پیغمبر په طریقه چې چا عمل نه دی کړی الله ذلیله کړی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو خلاف ورزي چې چا هم کړې ده هغه الله ذلیله کړی نو بیا هم څه خیال دی چې یو سړی په عامو ګناهونو کې پروت وي دې ته به عزت ته کوم ځای نه میلاو شي او ځکه امام ابن القیم رحمه الله په خپله نونیه کې وایي وهو المعز لأهل طاعته وذا عز حقيقي بلا بطلان وهو المذل لمن يشاء بذلة الدارين ذل شقا وذل هوان الله ذات معز لأهل طاعته سوک داغه بندگی کی ناغه له عزت ورکی او دا حقیقی عزت کم عزت الله ورکی او هغه الله مذل ذلیل کون کې دی هغه چا لره چې څوک د هغه الله نافرماني کوي نو عزت په څه کې پروت دی دیندارۍ کې او سپکوالی او ذلت دا په ګناهونو کې دی